د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار په مشرۍ د پاکستان یو جګپړی پلاوی کابل ته په راتګ سره د دوه اړخیزو اړیکو په همکاریو ټینګار کړی دی. دغه پلاوی له رئیس الوزرا او د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره په جلا جلا کتونو کې د امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. د اسلامي امارت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي د افغانستان د اسلامي امارت رئیس الوزرا له پاکستاني پلاوي سره په لیدنه کې د پاکستان او د افغان کډوال د کوربتوب له امله مننه وکړه او ویل په وروستیو کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند د منلو نه دی او په کلکه غندو. په دغه کتونو کې دواړو لوریو پر دوامداره تعامل ټینګار کړی او هوکړه یې کړې چې د اړیکو د پیاوړتیا لپاره باید د لوړپوړو چارواکو ترمنځ تګ راتګ دوام پیدا کړي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان احمدزیا تکل وایي د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت د اندېښنې په څرګندولو سره له اسحاق ډاره غوښتي دي چې د افغان کډوالو او راستنېدونکو د حقونو د نقض مخه دې ونیسي او د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا او سوداګري ټینګار کړی. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي او پاکستاني سیال ښاغلي محمد اسحاق ډار او ورسره لوړپوړو پلاو ترمنځ ګډه ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د مهاجرینو سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزیټي سترو پروژو او یو شمېر نورو موضوعاتو پر سر خبرې اترې وکړې. په پیل کې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر وویل اسلامي امارت د خپل متوازن او اقتصاد محوره سیاست په رڼا کې د پاکستان په شمول له ټولې نړۍ سره مثبتې او پر متقابل احترام ولاړې اړیکې غواړي. دغه راز متقي صاحب د افغانستان پر اوسني مثبت وضعیت رڼا واچوله او د اسلامي امارت د بشپړ حاکمیت سره په رامنځته شوو فرصتونو او مختلفو برخو کې په راټوکېدلو فرصتونو یې مفصلې خبرې اترې وکړې. متقي صاحب زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي امارت لیواله دی چې ګاونډي هیواد پاکستان سره تجارت، ترانزیت او ګډو پروژو ته پراختیا ورکړي. همداراز متقي صاحب پاکستاني پلاوي ته هم یاد کړه چې په یادو برخو کې دي د ستونزو د هواري او تسهیلاتو د رامنځته کولو په پار کوټلي ګامونه واخیستل سي. نوموړي دغه راز په پاکستان کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت او جبري اخراج خپله ژوره اندېښنه او خواشیني څرګنده کړه. هغه په ټینګار سره له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې هلته د میشتو او راتلونکو افغانانو د حقونو د ضایع کېدو مخنیوی دې وکړي. د سیاسي چارو شنونکی سید بلال فاطمي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډېرې ناستې شوي دي خو هیڅ پایله یې تر دې مهاله پورې نه ده ورکړې. ځکه چې پاکستان اوس ګوري چې په افغانستان کې لوبه بایللې ده. طالبانو خپل ارتباطات د روسیې سره، چین سره، امریکې سره مستقیم کړي دي. امریکا مستقیم خبرې کوي، کابل ته راځي، خپل بندیان اخلي وړي او په عین حال کې د اسلامي امارت د مشرانو هغه مشکلات لري کړل. نو دا د دې د زغملو وړ نه ده او خپل اسحاق ډار زه په دې شي کې په دې نه ملامتوم چې هغه خپل یو د هغه کسانو نه دی چې د اسټابلیشمنت د شدید مخالفینو نه دی. نو په دې اساس باندې د یو سیاستمدار هم نه دی، د یو په حساب چارټرډ اکاونټنټ دی، محاسب دی او په سیاست دومره نه پیږي. خو څه چې ورته دغه په څنګ کې ورته یو کرنیل یا بریګیډیر ورسره کوي، ورسره لیږي، هغې مسایل مخکې ته وړي. نو د هغې یو نوې لوبه ده په دې سیمه کې کوي. خو فکر کوم چې کامیاب به نه شي. دغه چې اسلامي امارت سړه اوږه وښودله، وزیر خارجه ورته رانغی او صدر اعظم ورته رانغی، دا په خپله دا ښیي چې دوی دې شته دومره دغه نه دي پیږي. دوی لوبه کوي او د لوبې سره هغې ورسره لګیا دي، لوبه کوي، کمزي ته نه رسیږي. او زه فکر نه کوم چې دا کم لاسته راوړنه ولري او په نظام کې یا په دې حالاتو کې کم تغییر راولي. د سیاسي چارو شنونکی یحیی چاوش وایي په دې سفرونو نشي کېدی چې د افغان مهاجرو ستونزه حل شي، یوازې پاکستان خپلې موخې لټوي. این سفر در حال صورت میگیره که ده ها هزار مهاجر افغانستان، مهاجر افغان از پاکستان اخراج کرده و اخراج میکنه، مال از یار ضبط میکنه. بدترین جنایات و ظلم پاکستان به حق مهاجرین افغان میکنه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې د دوه اړخیزې سوداګرۍ د پراختیا لپاره د ډیرو توکو ګمرکي تعرفې راټیټې شوي او له افغان کډوالو سره به ناوړه چلند نه کیږي. نوموړي زیاته کړه اسلام آباد به د کډوالو د شتمنیو د خپل سري ضبط هر ډول هڅو مخه ونیسي. اسحاق ډار همدارنګه د لوړپوړي تعامل د رامنځته کېدو په موخه امیر خان متقي ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې ده.
دا له کابل سره د اړیکو له خړپړتیا وروسته د پاکستاني پلاوي لومړی سفر دی او باید وکتل شي چې آیا دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په حل کې اغیزمن تمام شي او کنه.